د مهمو خبرونو سرټکي. د تېرې شپې زلزلې له امله د وختو تلفاتو وروستي جزیات، هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله د سختو زیانونو اوښتل، پر کابل د پاکستان د برید په اړه له مسکو د افغان حکومت غوښتنه، او د ایران لخوا د 48 ساعته اوربند ردیدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت د بیان مرستیال حمدالله فطرت پر ایکس لیکلي تېره شپه یعنې جمعه د کابل په ګډون د هیواد یو شمېر سیمې 5.8 درجې زلزلې ولړزولې، چې له امله یې په کابل، پنجشیر، لوګر، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 کسان مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. هغه لیکلي د زلزلې له امله 5 کورونه په بشپړ او 33 په نسبي ډول ویجاړ شوي او په ټولیز ډول 40 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي چې په تېرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله په رامنځته شوو پیښو کې 26 کسان مړه او 48 نور ټپیان شوي دي. دغه مرګ ژوبله د سیلابونو، غره ښویېدو او تندر لوېدو له امله رامنځته شوې ده. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي چې په یاده موده کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ 126 کورونه په بشپړ ډول، 617 نورې پیښې په نسبي ډول او 49 دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. حماد ویلي چې د وري میاشتې له 6مې راهیسې د وروستیو ورښتونو له امله رامنځته شوو پیښو کې تر اوسه 70 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 129 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس د خپرو کړو شمیرو له مخې د وروستیو ورښتونو او طبعي پیښو له امله 80 کسان مړه شوي او 116 ټپیان او 4 نور ورک دي. همداراز د هغه په وینا نږدې 2.5 کورونه ویجاړ شوي، کابو 27,000 جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې او تر 1000 زیات څاروي تلف شوي دي. افغان حکومت له روسیې غوښتي چې په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز د پاکستان پوځي رژیم برید وڅېړي. په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویلي چې افغانستان غواړي مسکو د دغه برید د پایلو په ارزونه کې برخه واخلي. شاهین له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې روسیه کولی شي د کارپوهانو یو پلاوی راولېږي ترڅو دا پیښه په دقیق ډول وڅېړي او له قربانیانو سره مرسته وکړي. پاکستاني الوتکو د مارچ په 14مه په کابل کې د روږدو درملنې پر روغتیایي مرکز برید وکړ، چې له امله یې له 400 زیات کسان شهیدان او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر ایکس لیکلي چې د دغه وزارت وزیر محمد عیسی ثاني د کابل جلال آباد لویې لارې د تنګي غارو سیمې ته ورغلی و. ښاغلي ثاني اړونده ټیمونو ته د پاککارۍ او ترمیم چارو د ژر پیلولو سپارښتنه کړې ده. اخوا له خلکو غوښتنه شوې چې د لارو د خلاصون تر رسمي اعلان له بدیل میسرونو کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو ریاست ویاند عبدالله فاروقي وایي د روان کال پر مهال 90 سلنه سرحدي پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي. د فاروقي په خبره په همدې موده کې سرحدي پولیسو د هیواد په هوایي ډګرونو، بندرونو او دروازو کې د قیمتي ډبرو، تاریخي آثارو او نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې او په تړاو یې هم یو شمېر کسان نیولي دي. د کندهار په مرکز ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې د 2,354,000 امریکایي ډالرو په لګښت 6 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي دي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست ویاند زبیر احمد ذاکرمل ویلي چې له دغو ښوونځیو څخه 2 په پنجوایي، 1 په ارغنداب او 3 نور په کندهار ښار کې جوړ شوي او په ټولو اړین وسایل لکه کمپیوټر لب، کتابتون، سولري برېښنا او فرنیچر سمبال دي. همداراز د کندهار ښار د میر بازار په سیمه کې
د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اوبو رسولو یوه شبکه هم جوړه شوې چې له امله یې 600 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي دي. له کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په 1404 کال کې په 23 کټګوریو کې د 14594 له زیان سره مخ د ماشومانو قضیې حل کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې همدې موده کې څه باندې 400,000 ماشومانو او هغوی کورنیو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه هم وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ویلي چې هره میاشت په دغه هیواد کې شاوخوا 50 کسانو ته د چاودیدونکو توکو له کبله مرګ ژوبله وړي چې نږدې 80 سلنه یې ماشومان دي. یوناما زیاتوي د افغانستان شاوخوا 1000 کیلومتره مربع ځمکه په ناچاوده توکو ککړه ده چې شاوخوا 3 میلیونه خلک دې سیمو ته نږدې ژوند کوي. په دې راپور کې د اپریل 4 د ماین خطرونو د پوهاوي نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ستونزې بېلابېل اړخونو ته کتنه شوې چې اټکل کېږي په نړۍ کې تر 100 میلیونو ډېر کسان یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. بلخوا د ماین پاکۍ د همغږۍ ادارې د تیر کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د وسلو پاتې شوني او ماینونه لا هم د خلکو لپاره ستر ګواښ دی. په ټول هیواد کې 219 پیښې ثبت شوي چې له امله یې 92 کسان مړه او 315 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې ناچاوده توکي لا هم د خلکو ورځنی ژوند له خطر سره مخ کوي. یادې ادارې ویلي ختیځ زون تر ټولو ډیر زیانمن دی چې 68 پیښې پکې ثبت شوې څه چې د ټول هیواد شاوخوا 3 برخه جوړوي. لویدیځ زون له 48 پیښو سره په دوهم ځای کې سویلي سیمې 14 پیښې لري او مرکزي او سویل ختیځي سیمې په منځنۍ کچه پیښې لري. کابل کې د ایران سفارت د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایي له قبله ویلي چې د امریکا او اسرائیل د 15 ورځني پوځي برید پر مهال په ایران کې میشت یو شمېر افغان وګړي هم شهیدان او ټپیان شوي دي. هغه د دغو افغانانو له کورنیو چارواکو او د افغانستان له ولس سره خواخوږي ښودلې او د ټپیانو بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا د یکشنبې په ورځ د هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یادې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سریپول، غور، دایکنډي، ارزګان، هلمند، کندهار، زابل، سمنګان، تخار، کندوز، بدخشان، لوګر، پکتیا، خوست، کونړ او نورستان ولایتونه شامل دي. همدارنګه په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له 10 تر 15 ملي مترو پورې ښودل شوې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 3900 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 533 کورنۍ چې 3915 کسان کیږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچې، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 332 راستانه شوي کورنۍ چې 1810 کسان کیږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. له هیواده بهر دا چې د ایران فارس خبري آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د امریکا له لوري د 48 ساعته اوربند وړاندیز رد کړی دی. راپور کاږي چې دغه وړاندیز د ایران د یوه دوست هیواد له لارې د تېرې چهارشنبې په ورځ مطرح شوی و. وال سټریټ ژورنال هم راپور ورکړی چې ایران په اسلام آباد کې له امریکا سره مذاکرات رد کړي او د مذاکراتو شرایط یې د نه منلو بللي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې د ایران پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 13 امریکایي سرتیري وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې د ټپیانو ډیره برخه ځمکني ځواک پورې اړه لري. د پینټاګون د خپرو شوو معلوماتو له مخې په ټپیانو کې 240 تنه د ځمکني ځواک، 63 تنه د سمندري ځواک، 19 تنه د سمندري پلي ځواکونو او 14 تنه د هوایي ځواک غړي دي. د راپور له مخې په دغو عملیاتو کې 13 امریکایي سرتیري هم وژل شوي دي. پینټاګون ویلي چې له ټپیانو څخه شاوخوا 200 تنه منځني او لوړپوړي پوځي افسران دي.
او وروستی خبر ما هم دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د هیواد د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د 2026 کال آسیا کافا اتلولۍ سیالیو کې د ګډون په موخه نن سهار د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روانه شوه. دغه سیالۍ د افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوي چې افغان لوبډله به په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د روانې اپریل میاشتې په 6مه له قرغیزستان سره ترسره کړي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.